ورور عصمت الله صاحب یو خاطره را سره شریکه کړې ده، پښتنه هم پکښ لري. خاطره یې داسې ده، وای په جومات ولاړو، په امام پسې یو ملګري قرات وایه، وای په دې کې ډېر سوال راته پیدا سو چې د امام تر شا قرات ویل څنګه دي. محترم وروره، یو زموږ مذهب دی او یو د شوافعو مذهب دی. د شوافعو رحمهم الله مذهب دا دی چې الحمدلله بل منځ کوونکی په هر حالت کې وایي، که دی یوازې لمونځ کوي کې د امام سره کوي. خو زموږ مذهب دا دی که څوک یوازې لمونځ کوي خامخا به الحمدلله وایي، او که یوازې لمونځ نه کوي د امام سره کوي، په امام پسې اقتدا کړي، نو الحمدلله به نه وایي. زموږ دپاره ګڼ دلایل دي. یو دلیل دا دی قراءة الامام قراءة له. رسول الله سم فرمایي قرات د امام دا د مقتدی قرات دی، نو امام چې وویل مقتدی وویل، حکمن مقتدی هم ویل ده. او بل دلیل دا دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. الله تعالی فرمایي قرآن چې ویل کیږي غوږ ورته ونیسئ او پټه خلصئ. نو که یو څوک سورة فاتحه وایي د امام تر شا الحمدلله وایي، سید د امام قرات ته خو غوږ نیولی دی خو خوله یې نه ده بنده کړې. الله دلته دوه حکمه کوي، یو د غوږ نیولو او بل د خولې بندېدلو. البته شوافی حضرات چې دی هغه فرمایي چې رسول الله سم فرمایي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، المنځ نسته د یو چا مګر چې الحمدلله پکښې ووایي. موږ د دغه حدیث شریف څخه جواب داسې کوو چې هر کله امام سورة فاتحه وویل نو حکمن مقتدی هم ورسره ویلې ده. خو په افغانستان کې د امام شافعي رحم الله د مذهب څوک نسته. دلته چې څوک الحمدلله د امام شاته وایي دا سلفیان او وهابیان دي، دا بیا شافعي مسلک نه دي، ځکه هغه په نورو عربي اسلامي ممالکو کې دي. زموږ په افغانستان کې ما سوا د حنفیت څخه بل مذهب نسته، نو څوک چې ځان حنفي هم بولي او بیا هم الحمدلله وایي دا وهابي و سلفي دی. والله اعلم بالصواب.